سلامونه. ککوړې به تاسو پیژنئ. د ککوړو او د پښتنو د ډېر وخت نه تړون دی. پخوا په زمانه کې به ککوړی صرف د جینۍ سره په ومه کې تلو. په ومه کې به سامان که ډېر کم و خو ککوړی به پکې خامخا یعنې ککوړې به پکې و. جینۍ که به د پلار کره راغله په شړشمو بدیل کې بوله بیا ککوړې پاخه شول او دا به بیا لاړه او سختې خوشحالیانې وې پلان کوي د پلار د کور نه راغلي ده او ککوړې راوړي دي او په محله کې به ویشلی شول. بیا چې به هلک وشو هلک په سنت شو او هلک په وګرځېدو ماشوم خبره کوم په دغې باندې به سخر کاله ککوړې پخول. اوس حالات په بدلېدو دي. اوس چې جینۍ واده کېږي ککوړې د ککوړو سره امرسۍ او کجورې د هغې سره بیا پریجو د خواښې اندروریانې د تروریانو ګوتۍ کړۍ جامې دا یو پیر په واده کې وشي. خو لور راوړه یو دومره غټه ګناه ده اوس چې بیا هم دا ستاسو کره کور ته راځي شپوله نو د دې غټ رشوت په څه وي په ککوړو خبره اوس نه حل کېږي. دا به بیا اندروریانو له او تروریانو له د هلک تروریانو له جامې کوي او بیا به هغه یوه میاشت 15 ورځې به تېری وځي به بیا که د دې لور کېږي د ټولو نه زیاته خفه به دغه وي د دې هلک مور یعنې خواښې او اندروریانې به خفه وي. په جینۍ باندې دومره خفګان د دې اوس زما په ذهن کې دا راځي چې دا ځکه خفه وي چې دې ته هغه د سرو زرو کړۍ یا ګوتۍ نه میلاویږي جامې ورته نه میلاویږي. مخکې موږ نه دي لیدلي چې د جینۍ په څلوېښتۍ کې هغه د پلار کره تللی وي اوس یې په زور لیږي وایي لاړ شه ارام وکړه. دغه ارام نه وي. دا صرف او صرف د دې دپاره لیږي چې دا هلته لاړ شي تیاري وکړي سوداګانې وکړي اندروریانو له او د هلک تروریانو له خواښې له دې ټولو له جوړې واخلي ګوتۍ وله رخ کړي کړۍ وله رخ کړي او بیا راشي. خو دا هر سره د کېدو نه بعد که یوه جینۍ راشي او دومره ځان وکړئ او بیا هغه ګوتۍ او کړۍ او جامې او دا هر سره راوړي او څوک یې ترې وانخلي چې هغې ترې وانخلي او واپس یې وله ورکړي د دې جینۍ پړه به څه تېرېږي. یا خو موږ پښتنو جینکو ته د کار هغه حق نه ورکوو پخپله هغه څه ګټلی نه شي. ټول عمر د مور او پلار لاس ته موږ جینۍ ولې کېنوو. هر د کور مشرې او مشر ته پکار دی چې په دې څیزونو باندې سوچ او فکر وکړي. نن که ته د انګور نه داسې غوښتنې کوې او دا هر سره ترې غواړې سبب ستا د لور نه خلک دغه شان غواړي. الله دې وکړي چې زما دا خبرې ستاسو په ذهن کې کښېني او دا رواج د ختمېدو یو ذریعه راشي. ګوره زه د واده کړو خلکو ډېر زیات خیال ساتم. هغو ته پته ده چې دا یو غټ عذاب دی. نو تاسو واده کړي خلک هم لږ غیرت وکړئ. زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ګنګړی وشرنګوئ. ما په انسټاګرام هم فالو کړئ په ټویټر هم. تر بلې ویډیو بیم باق.